يا لغتي عربية حسنة. اکثر نوجوانان په دې ګناه کې واقع دي، په بدنظرۍ کې واقع دي د موبایل د لارې نه، چې کله ځان نشي نو دا به په موبایل کې هر ګندګي ګوري او هر فحاشي پکې ګوري، هر عریاني پکې ګوري. نوجوانان ورونو دا ګناه پرېږدئ. ګورئ والله العظیم دا ډېره خطرناکه ګناه ده. ثوبان رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. ثوبان فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه: لأعلمن اقواما، زه داسې قومونه پیژنم، څه قومونه پیژنم، څه خلق پیژنم، یأتون یوم القیامة بحسنات، زه په خپل امت کې داسې قومونه پیژنم، داسې خلق پیژنم چې د قیامت په ورځ باندې با راتګو کې په نیکیانو باندې، په عبادتونو باندې، په ښو کارونو باندې، امثال جبال تهامة بیضا، د تهامه د غرونو عمره، د تهامه د غرونو عمره اعمال به کړي وي او داسې اعمال به کړي وي بیضا، چمک به وي، چمک. یعنی زما په امت کې څه قومونه دي، دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړې ده. زما په امت کې څه خلق دي، څه قومونه دي چې هغوی به د غرونو عمره اعمال کړي وي، د غرونو عمره نیکیانې به کړي وي او داسې نیکیانې به کړي وي بیضا، چمک به وي. فیجعلها الله هباء منثورا، ایسته به الله رب العالمین دا نیکیانې د غرونو عمره، دا حسنات د غرونو عمره چې چمک به وي، دا به وله الله رب العالمین ګرد و غبار کی، دوله به وله دې جوړه کړي د قیامت په ورځ باندې، هر څه به وله ختم کړي. د غرونو عمره نیکیانې به دې کړي، د غرونو عمره عبادتونه به دې کړي، د غرونو عمره حسنات به دې کړي مسلمان اروره، او دا نیکیانې او دا حسنات به الله رب العالمین دله ایسته ګرد و غبار کی، دوله به دې جوړه کړي، ختم به